وایي د اختر په ورځ به دا غټ شیطان ډېر زیات ژاړي، ډېر زیات چیغې به وهي او افسوس به کوي، غمجنه به وي. دغه نور شیطانان ورته راسي، پوښتنه به جنې وکړي چې ولې دومره غمجنه یې، ولې دومره ژاړي. دی به ورته وایي چې تاسو ته معلومه ده چې نن ورځ د اختر ده او په دې ورځ کې الله رب العزت ډېر زیات خلکو ته مغفرت کوي. د محمد صلی الله علیه وسلم د امت ټولې ګناهې ورته معاف کوي او دوی ته بخښنه کوي. نو ما ته افسوس دی زه دومره محنت وکم، زه دومره کوشش وکم چې دوی ته په ذهن کې ګناه ور واچوم، دوی په ګناه باندې اخته کم. اوس الله رب العزت نن دوی ته د دوی ګناهونه بخښي. دې وجې غمجنه یم. داسې وکړئ چې د نن ورځې څخه تاسې لاړ شئ، هر یو کوشش وکړئ، محنت وکړئ چې د محمد صلی الله علیه وسلم هر امتي هغه په ګناه کې مشغوله سي، په ګناه کې اخته سي. او نن موږ څخه د اختر چې کوم هغه مقصد دی، یعنې چې په دې ورځ باندې به موږ د الله شکر ادا کوو چې پروردګاره موږ ستا د عظیم عبادت ترسره کړي او موږ د قرآن تلاوت وکړي. د دې شکر ادا کولو پر ځای باندې مسلمانان هغه غزلو ته، هغه ډانس ته، هغه اتڼو ته او د دنیا قسم قسم هغه ګناهو ته هغه طرف ته چې دی هغه ځي. یعنې په دې ورځ باندې باید موږ تاسې شکر ادا کړو، د الله عبادت نور هم زیات وکړو. نو په دې ورځ باندې مسلمانان چې دي هغه د دې روژې چې څنګه عبادت یې کړي دا ټول ضایع کړي، ولاړ سي داسې کارونه وکړي چې هغه الله ته ناخوښه وي، د الله رسول ته خوښه وي.